سلامونه څنګه یې دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ به وئ د انګلیسي زده کړې پروګرام دغه نوې ویډیو ته په خیر راغلی امید لرم چې روغ جوړ به وئ او تېر شوي درسونه به مو زده کړي وي او مفید به هم درته تمام شوي وي راځئ په دې ویډیو کې داسې یو څه درباندې زده کړم چې تاسو به په انګلیسي ژبه کې د خبرو کولو په وخت کې له میسټیک او یا غلطیو څخه بچ شئ یعنې که چېرته تاسو د نن ویډیو سم تر اخره پورې وګورئ نو انشاءالله چې هغه څه چې په دې ویډیو کې تاسو در وړاندې کیږي نو په هغې به تاسو د سپیک او د ټاک په ترمنځ کوم توپیر چې دی په هغې باندې به تاسو خبر شئ چې سپیک او ټاک څه توپیر لري په خپل منځ کې خو مخکې له دې چې دا شروع کړو تاسو څخه دا هیله کوم چې که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو یو ټیچر چینل درسره سبسکرایب کړئ د نورو ښایسته او مهمو ویډیوګانو لپاره راځئ چې دا شروع کړو لکه څه ډول مې چې مخکې هم دا یادونه درته وکړه چې په دې ویډیو کې به تاسو د سپیک او د ټاک کوم توپیر چې دی په خپل منځ کې کوم فرق چې دی هغه به تاسو په دې ویډیو کې زده کړئ نو سپیک او ټاک څه ډول چې په پښتو ژبه کې خو د دغه دواړو معنا چې ده هغه خبرې کول د سپیک او د ټاک دواړو معنا په پښتو ژبه کې خبرې کول دي سپیک معنا څه خبرې کول او ټاک معنا څه خبرې کول یعنی دواړه د خبرو کولو لپاره استعمالیږي خو آیا دا کوم فرق لري او که نه لري په خپل منځ کې په وخت د استعمال کې چې موږ او تاسو دغه استعمالوو بالکل یو څه نه څه فرق لري چې هغه به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې در وړاندې کړم لومړی خو دغه زده کړئ چې د سپیک دوهم خلط چې دی هغه سپوک دی سپوک او د ټاک دوهم خلط چې دی هغه ټاکټ دی ټاکټ او خوږو ملګرو تاسو یو خبره ته فکر وي چې دغه ټالکټ ونه وایئ دغه کوم ال چې دلته لیکل کیږي په ټاک کې هغه سایلنټ دی هغه نه ویل کیږي ټاک and talked د هغې دوهم خلط دی اوس راځو د دوی په منځ کې کوم فرق چې دی کوم توپیر چې دی په هغې باندې غږیږو لومړی راځو سپیک ته خوږو ملګرو سپیک اکثره وخت او په معمولي ډول موږ او تاسو د لانګویجز ابیلیټي په وخت کې استعمالوو کوم وخت کې چې موږ او تاسو د لانګویجز ابیلیټي په اړه خبرې کوو یعنې د ژبو د قابلیت په اړه چې موږ په کومه ژبه باندې خبرې کولی شو موږ او تاسو په یوه ژبه باندې خبرې کولی شو غواړو دغه مخاطب ته ور وړاندې کړو چې زه کولی شم په دې ژبه باندې خبرې وکړم نو دغه وخت موږ او تاسو سپیک استعمالوو له سپیک څخه کار اخلو لکه موږ وایو چې I can speak Arabic زه کولی شم چې په عربي ژبه باندې خبرې وکړم نو دغه په عربي ژبه باندې د قابلیت یا د توانایۍ په اړه ما په سپیک باندې خبره وکړه جمله جوړه کړه یا I can speak English زه کولی شم چې په انګلیسي ژبه خبرې وکړم نو که چېرته تاسو دغه جملو ته فکر وکړئ دغه دواړه جملې د ژبو د قابلیت د توانایۍ په اړه جوړ شوي دي خو په سپیک باندې جوړ شوي دي نو موږ او تاسو داسې نشو کولی چې ووایو چې I can talk Arabic نو this is so wrong دا بیخي زیاته غلطي ده داسې موږ تاسو هېڅکله نشو ویلی نو دغه لومړی غټ او لوی توپیر ښه چې سپیک او ټاک یې په خپل منځ کې لري دوهمه خبره چې په سپیک کې موجوده ده هغه دا چې سپیک چې ده هغه یو څه نه څه مور فارمل دی دین ټاک له ټاک څخه یو څه نه څه مور فارمل دی زیات فارمل دی اوس راځو د ټاک په لوري ټاک دا یادونه بیا هم درته کوم چې دغه ټالک ونه وایي پکې ونه وایي ټاک خبرې کول ټاک چې دی ګران دوستانو دغه اکثره وخت د خبرو اترو په اړه موږ تاسو استعمالوو کوم وخت کې چې د دوو یا یو څو کسانو په منځ کې خبرې اترې کیږي نو په هغه وخت کې موږ تاسو کولی شو چې په معمولي ډول ټاک استعمال کړو لکه موږ تاسو وایو چې let's talk about English راځئ چې د انګلیسي په اړه یا د انګلیش په اړه خبرې اترې وکړو let's talk about English نو دغه وخت کې ځکه ټاک استعمال شوی دی چې دلته خبرې اترې دي یا خبرې له یو څو کسانو څخه انتقالیږي یا یو څو کسان په دې باندې خبرې کوي نو دلته موږ تاسو کولی شو چې ټاک استعمال کړو نه سپیک یو بیا تاسو فکر ورته کوئ سپیک چې دی لومړی فرق دا دی چې سپیک چې دی هغه یو څه نه څه مور فارمل دی د ټاک له ټاک څخه او دوهم فرق چې دی هغه دا دی چې سپیک په معمولي ډول
د ژبو د قابلیت یا د توانایي په اړه موږ تاسو استعمالولی شو. کوم وخت کې چې د یوې ژبې په اړه موږ تاسو خپله توانایي بیانوو چې زه کولی شم یا نشم کولی چې په دې ژبه باندې خبرې وکړم. او ټاک چې دی اکثره وخت د خبرو اترو په وخت کې موږ تاسو کولی شو چې له ټاک څخه کار واخلو او ټاک استعمال کړو، لکه تاسو چې په مثالونو کې ولیدل او زده مو کړه. نو دغه یو څو مهم او ضروري معلومات چې د ټاک او د سپیک په اړه مې در وړاندې کړل. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو پرې پوه شوي وئ او څه مو ورڅخه زده کړي وي. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او هم یې هغه نورو پښتنو وروڼو او خویندو ته در سره ورسوئ، هغې ته هم شیر کړئ تر څو هغه هم د دغه درس څخه برخمن شي او څه ورڅخه زده کړي. او که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د دې ډول نورو ښایسته او مهمو ویډیوګانو لپاره چې تاسو درنه چوپړته بیا زیریږم، تر هغې ماته اجازه راکړئ. تاسو په پاک رب سپارم.